کې د 13 میاشتو نه روان په اویاو ټیمونو مشتمل آل بنو پریمیر لیګ کرکټ ټورنامنټ د کورم کمباین ټیم په ګټه سره سرته رسېدلی دی. د 13 میاشتو نه روان د بنو لنډي ډاک ملخان ګراوند په مقام باندې د کرکټ ټورنامنټ فائنل لوبه د کورم کمباینډ او ممندخیل کمباینډ کرکټ ټیمونو ترمنځ وشوه. د فائنل لوبه کې ممندخیل کمباینډ کرکټ ټیم په ټاکلو اتو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 106 نمبرې جوړې کړې چې په ځواب کې یې کورم کمباینډ د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره په اورونو کې ټاکلې هدف ترلاسه کړو او د یوې خوندورې لوبې نه وروسته یې د ټورنامنټ فائنل په خپل نوم کړو. د فائنل لوبې کتو د پاره د بنو نه پرته د لکی مروت او شمالي وزیرستان نه هم ګڼ شمېر خلک راغلي وو. د دې ټورنامنټ هدف نوې ټیلنټ را مخې ته کول او خلکو ته د تفریح ورکولو سره سره په سیمه کې امن خورول وو. الحمدلله 70 ټیمونه راغلل په 70 ټیمه کې نن داینه کورم کمباینډ او ممندخیل وادل فائنل ته ښه پروګرام مو دا کړی دی، ښه سیستم مو دا کړی دی، میډیا کې د حال خوښ وي. په دې موقع د ټورنامنټ خصوصي ملما او د پاکستان تحریک انصاف صوبایي رهنما ملک شیرین مالک خان وویل دغه ډول د کرکټ ټورنامنټونو د وخت ضرورت دی، باید چې دغه لړۍ د پښتونخوا ټولو سیمو ته وغځولی شي. او دغه نه دا معلومه مادو چې د میژ ماشرا چې کی مادو هغه د کلو د ثقافت چې کی مادو شوقمنه دو او شوق لري او کیما ماشرا چې د کل کوت شوقمنه وي ان شاء الله هغه ماشرا چې غورسته نشیر تل او مخکې درېمي او ترقی وکړو. ورستو د خصوصي ملما ملک شیرین مالک خان په لاسونو باندې د ګاټون کې او بایلون کې ټیم لوبغاړو ته د غوره کارکردګۍ په بنیاد باندې کپونه او نقد انعامونه ورکړې شول او د فائنل ګاټون کې ټیم ته د انعام په توګه باندې موټر سایکل هم ورکړې شو. د کیمرامین افتاب خان سره گوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.